هغه خزه ملعونه ده چې شپې تیر کړه او خاون په دې باندې غصه ده، په دې باندې د الله لعنت وريږي. هغه خزه چې خاون تر نه خپه دی ورته بقار دی او ټول شپه دی ناراضه تیر کړه او خزه قلاله بیغمه ده. هغه سړی ملعون دی چې حي علی الصلاه حي علی الفلاح واوري او به د جواب نه ورکوي، نه په خپل باندې جواب ورکوي، نه جمعه ترازی چې مونږ پکې وکي به د سړي باندې د الله لعنت وريږي. الله اکبر. څومره ډېر لعنتونه په ټولنه کې وريږي او موږ ته متوجه نه یو. څنګه به زموږ ټولنه کې خیر راشي او خوشحالي براشي چې د الله لعنت وريږي، د رحمت نه محروم استو. هغه څوک ملعون دی چې د غیر الله د تقرب د لپاره ذبح کوي، هغه انسان ملعون دی چې غلاجن دی، هغه خزه ملعون دی چې غلاګانې کوي، هغه انسان ملعون دی، هغه ډله ملعون دی چې صحابه کرامو په سیرت بد وای، هغه په کنزل کوي. هغه سړی ملعون دی چې سړی د خزانه د خزو سره مشابه کړي دی، هغه خزه ملعونه ده چې خزه د خزانه د سړو سره مشابه کړي دی. څومره ډېری خزي نن د سړو سره ځان مشابه کوي، داغه سره ځان یو شانته کوي، داغه په شان لباس استعمالي او سړی خو پرې دا چې الله رب العالمین دې له سړیتوب ورکړي دی، خو لیکن دا په دې راضي نه دی، ځان نه کوسه جوړ کړي د خزي بشانته هر وخت دا ګیرو برت لري کوي. داسې انسانان ملعون دي والله چې د الله لعنت ور باندې وريږي. خپل بچی د لعنت نخلاص کوي، خپل کشران د لعنت نخلاص کوي، خیرخواهی ولټوي د الله رب العالمین د رضا لپاره. هغه سړی ملعون دی چې د خلکو په لارو کې او د سونه ماتي، یا غټ او د سې او کوټه او د په کوڅه باندې په پوله باندې په لار باندې د مسلمانانو جامې ګنده کوي، بیزار ور لګنده کوي، کله به کې راولېږي. داسې سړی ملعون دی. په لارو کې د ګدرونو نه به ځان ساتي چې دې کې د شودس مات نه کړي شي. هغه خزه ملعونه ده چې د دې لاسونه سره نه دي. دا ډېر عجیب خبره ده. هغه خزه وي ملعونه ده چې داغه سترګې توري نه دي، خاوند ترنه طلب لري چې تسترګې توري کا، خاوند ترنه طلب کوي چې لاسونه دې سره کا، خدا امدغه شانت سپین لاسونه او سپین سترګې ګرځي. نو دغه خزه ملعونه ده. دا روایت الکبائر کې امام زاهبی رحمه الله راوړی دی، خو سند ول ذکر کړی نه دی، لیکن دا مسله ثابته ده د دین نه چې زنانه باید لاسونه سره وساتي او د زنانه لاسونه د سړو د لاسونه په شان نه وي. لکه څنګه چې د سړو لاسونه سپین دي بدې نکریزه نه ده لګېدلې، نو باید د زنانه لاسونه دغه رنګ نه وي. دا ډیره عجیبه مسله ده. پرون دا روایت ما ولید ډیر می تحقیق ورلوګه خو پیدا مې نه کو چې د دې روایت سند څنګه ده چې د څه خزه ملونه دي چې داغه لاسونه سپین وي او سترګې داغه سپینی او هغه رنجور باندې نه لګي. خو دې ته ورته روایت می پیدا کړل. حدیث کې راغلی دی عائشہ رضی الله عنها فرمایي وي هند د عتبه لور وای نبی صلی الله علیه وسلم ته ویلا اې دا الله نبی ما سره بیعت وکا. نبی علیہ السلام ورته ویلا وای تا سره ز بیعت نکوم تر هغه وخت پورې چې حتا تغیری کفیکی کانهما کفا سبع وې ترغه پورې تاسو سره بیعت نکوم چې د الله سنت دې سره کړی نه ځکه وې دا ساده وړه الله سنت داسې دي لیکل الله سنت د دارندگانو د سبع په شان الله سنت دي یعنی د الله سنت دې سره ډیره شماسه د اسلام بیعت وکړه جزاء مسلمانې ګم ایمان راوړم. تو ګره تعجب خبره ده.